بابو دا اوبه وچ. ستا دماغ خراب دی که لیونیه که په کسته کې ته نه وینې زه قرآن شریف وایم فرض روزن په خوله د تا مال اوبه راخیستې وای دا وچړه چا ټلیفون دی السلام علیکم خیرات شکر ته ښه جوړه یا کور نه یم بازار راوتلی یم یا کور نه یم ښه سمه ده که زه څه وختي رالم کور ته زه به بیا درسم انشاءالله ورته کور ته صحیح ده د بازار کوشش کوم چې وختي درسم که درلم بیا به درسم انشاءالله صحیح ده ټیک ده صحیح ده بابو ای چا ټلیفون ولو انور و تا دروغ ویل ټول تا ورته زه به بازار کې یم خدای کور ته ناست یې یاره زویه دروغ به دې ورته وویلې د ده د کور دیوال نړېدلی دی دی ورته د فرض روزه کې ماته راز د ما سره دیوال و په دا روزه کې سړی د لاسه نه کېږي یاره په دې مې دروغ ورته وویل ښه په دې دې دروغ ورته وویل بابو دا اوبه وچ ستا دماغ خراب دی که لیونیه که په کسته کې ته نه وینې زه قرآن شریف وایم فرض روزن په خوله د تا مال اوبه راخیستې وای دا وچړه بابو تا بله ورځ ما ته څه ویل بابو ته څه ښکاري دلته ناست اوس ډېر ښه چې رالې زه تا در معلومه ده میاشت ښکاره شوه سبا سه روزه ده روزه خو نه ده ته را نه یي چې ته بس خالي پروت یې دروغ وایې یا غلط کتل کوې یا غلط خلکو سره کښېنې دا ګردندې پاتې دروغ به بالکل نه وایې غلط ځای له به نه ځې د غلطو خلکو سره به ناسته ولاړه نه کوې ښه خپل 5 وخته لمونځ اودس به کوې دروغ به بالکل نه وایه که دې دروغ وویل یا غلط ځای له ولاړې غلط کتل دې کول یا د غلطو ناس سره دې ناسته ولاړه کوله په دا دې هم روزه خرابېږي زویه بیا دې هم روزه نه صحیح کېږي ښه دی زویه سمه ده بابو زه دروغ نه وایم بس سمه ده زویه بس ورسه بابو دا دې اوس اوبه وڅښه ستا روزه ده که مې خوا ستا روزه نشته تا دې اوبه اوس وڅښه بالکل سم وایه زویه په دا خبره باندې زه ګناهګاره یم تا خو زما سترګې نن راخلاصې کړې بالکل زویه ته صحیح یې پر خپل ځای باندې زویه زه برته ټلیفون ورکومه انور له سلام علیکم انوره زه معذرت غواړم ما تا ته دروغ ویل زه کور وم ما تا ته زه به بازار کې یم بخښه به کوې به زه درلم په 5 منټه کې دالته درلم صحیح ده کور ودان شاباش زویه افرین دې پر تاسې په زویه دا اوبه کښېږده ګیلاس قرآن شریف واخله زه ځم د انور کره ډایرکټ سمه ده زویه سمه ورسه